ها ملګرو د سمیع الله وزیر یو دوه ویډیو در سره شیر کوم، لږ په غور سره وګورئ. دا یوه ویډیو یې د جیل نه مخکې ده، یعنې جیل ته چې نه وتلی نو دا په څه رنګ یو. تاسو پیله هغه ویډیو وګورئ، بیا در سره بله ویډیو شیر کوم کله چې د جیل نه راووت. نو پیله هغه ویډیو وګورئ کوم چې د جیل نه مخکې وه. مسړیا ما جنگ نه کوو روانو مسړیا، او دا خو تا راته په خبره جونه جوړ کړل. زه صلح په ارمانو مسړیا، او زه منمه څه کمی به راپکې وو، فرشته نه وم انسان وم مسړیا. د دې کومه شاعري چې دا تاسو واورئ د څونه ښه انداز کې کوله. اوس راځو چې کله دا بیا جیل ته لاړ او د جیل نه راووتو نو اوس په څه حالاتو کې دی، نو هغه ویډیو در سره هم وګورئ. دا ما مې یو کور ته نه درېمي، مې د خپل مشر سره کور ته درېمي، او کور ته درېمي، مې کور ته درېمي. نو دغه کومه یو دوه ویډیو وې ما غوښته هغه زه تاسو سره شریک کړم. یعنې که تاسو وګورئ د جیل نه مخکې د دې کومه ویډیو چې وه په کم حالاتو کې چې و، ډېر زیات ښکلې شاعري کوله او شاعري هم ټوله داسې انقلابي ټایپ وه. نو له هغه سببو کوم 9 مۍ په واقعاتو کې دی دا ونیو، تقریبا دا یو 2-3 هفتې کېږي چې بیا د جیل نه راووتو. او بله دا چې کوم ISPR چې دی هغه ورته کوم جیل چې پرې ختلی و، یعنې کومه سزا ورته ورولی شوې وه هغه ورته هم معاف کړی شوه. کیدای شي د بیمارۍ له سببه ورته سزا میلاو شوي، ځکه ډېر زیات بیمار دی او داسې ویلی کېږي د غوږونو کوم دواړه فردي چې دي هغه یې هم شلېدلي دي، یعنې کار نه کوي. دا وخت چې کوم دی په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې داخل دی او ډېر زیات په نازک صورتحال کې، خو اوس چې کوم دی طبیعت کې لږه بهتري راغلی ده او لږه ګزاره یې کړې ده. نو دغه لنډه شان ویډیو و، دغه معلومات ما غوښته تاسو سره شریک کړم. انشاءالله بله ویډیو کې میلاوو. الله حافظ.